تجار یا سرمایه‌دار ځوان چې حاجي سخي نومیږي، له هغوی سره د ټیبال د یوې برنامې تړون لاسلیک کړو چې په هغه کې به د افغانستان د هر ولایت کولی شي لوبغاړي پکې ګډون وکړي. لوبې به د ارګون په ولسوالۍ کې ترسره کېږي. زیات مننه کوو د ارګون له ځوانانو، بالخصوص له تجارانو نه زیاته مننه کوو. له ټولو سرمایه‌دارو تجارانو نه مو غوښتنه ده لکه څنګه چې د ارګون ځوانان یا سرمایه‌داره خلک د ورزش په برخه کې له موږ سره تل پاتې همکاري کوي او په دې برخه کې تل همکار دي. نو له ټولو تجارانو ځوانانو مو دا غوښتنه ده چې د ورزش په برخه کې او د بېوزله ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. زیات مننه بیا هم کوو د ارګون له ځوانانو، بالخصوص له سرمایه‌داره ځوانانو. دغه ټورنمنټ هدف دغه ده چې د ځوانانو استعدادونه څرګند شي، همداشان د ارګون د قومونو ترمنځ، همداشان د پکتیکا ولایت د ولسوالیو ترمنځ د ښې اړیکې جوړولو یو موقع برابره شي او تر څو د ځوانان یو بل وپېژني. ډېر خوشحاله کېږو چې داسې ټورنمنټونه د ځوانانو بالخصوص د سرمایه‌دارانو لخوا په مخ وړل کېږي. ډېر خوشحاله کېږو. تر پخوا د پکتیکا د بدني روزنې اولمپیک مدیریت تر چتر لاندې د ټیپ بال په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس زموږ اړیکې له ولایتونو سره ډېرې ښې سوي دي. موږ اوس د نن او سبا کې 3 لوبډلې د خوست ولایت ته لېږلې دي.